السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور حسن شهید. یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګډو په نن ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولی شئ چې تاسو یو ټایپسټ ویډیو جوړوئ او په هغې باندې تاسو زبردست ډیزاینونه، مختلف ګلونه څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا پې تاسو جوړ کړئ. ډېر زیات ملګرو د دې په باره کې تپوس کوو چې موږ مکمل ټایپسټ ویډیو جوړولی شو، خو په هغې باندې چې د پاسه کوم زبردست افیکټس راځي، کوم ښایسته انیمیشن پرې راځي، هغه موږ نشو جوړولی. نو په نن ویډیو کې ستاسو لپاره ما داسې اپلیکیشن راوړی چې په دې کې ډېر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې دغه رنګ په خپلو تصویرونو باندې ښایسته افیکټس جوړ کړئ او له ځان لپاره ښایسته ټایپسټ ویډیوګانې جوړې کړئ، یعنې لیکلو والا سندرې له ځان لپاره جوړې کړئ. هغې سره نظم وي، د نظم سره هم لیکل راځي، یا دغه شان مختلف شعرونه وي هغې سره لیکل راځي. ډېر به تاسو په فیسبوک یا په یوټیوب باندې کتلي. نو دا اپلیکیشن به تاسو ته چېرته میلاو شي، څنګه به په دې کې تاسو ایډیټینګ کوئ، دغه ټولو طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو درښایم. ور دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړی، دا ضرور سبسکرایب کړئ. بیا به زموږ راتلونکې هرې ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. حکومت ګډو د دې طریقې کولو لپاره به تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کوئ. د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي، او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي، د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو لینک میلاو شي. د هغه ځای نه به تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، بیا به څه وکړئ، سمبل دا به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو اوپن کړئ، په دې به لږ لوډینګ وشي او دلته به تاسو ته یو آپشن درکړي، تاسو ته ښکاري کریټ ویډیو. نو تاسو به څه وکړئ، په کریټ ویډیو باندې به کلک کړئ. دلته به مخکې تاسو له بل یو آپشن شو شي کریټ وت سنګل فوټو، تاسو په دې باندې کلک کړئ. ستاسو ګیلري به اوپن شي، د خپل ګیلري نه به تاسو هغه تصویر راواخلئ په کوم باندې چې تاسو ښایسته ویډیو جوړول غواړئ. نو زه به سمبل خپل یو تصویر دلته سلیکټ کړم. بیا تاسو په سکرین باندې ښکاري دلته تاسو خپل تصویر کراپ کولی شئ، یعنې څومره چې هم تاسو خپل تصویر راولئ په ویډیو کې هغه دومره به تاسو کراپ کړئ. بیا به څه وکړئ، بره په دې ټیک مار نشان باندې کلک کړئ. تاسو ته ښکاري دا سایډ کې تیر ټیک مار نشان دی، په دې چې کله هم تاسو کلک کړئ تاسو تصویر به دلته راشي. دلته خپل تصویر کې تاسو لیکل کولی شئ، یا تاسو هغه صفا کولی شئ، یا فلټر کولی شئ، ایموجیز پې لګولی شئ. خو زما تصویر الریډي برابر دی، زه به سمبل ته لاندې به ټیک مار نشان باندې کلک کوم، نو زما تصویر به دلته مخکې راشي. کله چې هم تاسو تصویر به مخکې راشي، دلته تاسو په خپل تصویر باندې مختلف میوزیک لګولی شئ، که هغه نظم وي، که هر چیز وي، که هغه سندره وي، که تاسو پرې لګوئ هغه تاسو دې ځای نه لګولی شئ. ورسره که تاسو په ایفیکټس باندې کلک کړئ، دلته به تاسو ته ډېر زیات دغه ښایسته او زبردست ایفیکټس میلاو شي، څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري. او دغه تاسو په اسانه طریقه باندې کولی شئ. تاسو چې لاندې په کم یو باندې هم کلک اخلئ، هغه ایفیکټس به ستاسو په تصویر باندې جوړیږي او یوه ښایسته ټایپسټ ویډیو تاسو د ځان لپاره جوړولی شئ. لیکلو والا سندرې تاسو په دې طریقه باندې جوړولی شئ، څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري. بل تاسو به کتلی وي چې څومره ټایپسټ ویډیوګانې دي، نو هغې سایډونو ته دلته یو فریم لګېدلی وي، هغه فریمونه به هم تاسو ته په دې کې میلاو شي. تاسو ته ښکاري فریم زی ورته لیکلی، که تاسو په دې باندې کلک کړئ، په دې کې څومره زیات فریمونه دي، او تاسو چې په کم یو فریم باندې هم کلک اخلئ، اټومیټیکلی به هغه ستاسو تصویر ته لګي. د دې نه بغیر په دې کې نور هم دغه شان ډېر زیات مختلف آپشن دي، دغه تاسو هم په خپل تصویر باندې اپلای کولی شئ. تاسو ته ښکاري مختلف فریمونه دي پکې، مختلف افیکټس دي پکې، دا پې تاسو په اسانه طریقه باندې اپلای کولی شئ. که تاسو غواړئ چې خپل تصویر هم دغه شان سیو کړئ، د هغې لپاره به سمبل ټک واخلئ دلته په دې بره ټیک مار نشان باندې، او کله چې هم تاسو په دې باندې کلک کړئ، تاسو ته ښکاري پلیز ویټ، دې ته به تاسو لږ انتظار وکړئ، دا به سو ته ورسي او اټومیټیکلی ستاسو دغه ویډیو به په ګیلري کې سیو شي. نو حکومت ګډو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې په ټایپسټ ویډیو کې ښایسته ډیزاینونه وکړئ. امید لرم ستاسو به دا نننۍ ویډیو خوښه شوې. که ویډیو هم خوښ شوي د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ، او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.